د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمایي وان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، دا منځ چې دا انسان د ډیرو نارواو او د بدو کارونو نه منع کوي. کوم انسان چې منځ کوي کنه دی به د ډیرو ګناوونو نه بچ کیږي. په منځ کې الله تبارک وتعالى د خپل اثر یې خره. بیا دلته بعض خلک پکې دا اشکال کوي او دا اعتراض کوي چې را پلان کې امیر صاحب او پلان کې اجي صاحب او منځونه ډیر کوي، یو منځ د قضا کوي خو چې کوم نارواګانی دغه پاغه کې موجود دي، هر قسمه ګناه پاغه کې شته دي. نو آیا نعوذ بالله دا په دې آیت کې شک دی؟ نه آیت کې شک نشته دی. اول خو د دې منځ ته قتل پکار دی چې آیا دا منځ د منځ دی او کنه دی، د منځ الفاظ ورل ورزي او کنه ورزي. ډیر خلک خدا سي چې هغه ته د منځ الفاظ صحیح نه دی یادو، الفاظ غلط وایي. نو کوم منځ کې چې الفاظ غلطي د هغه معنی غلطه ده، د هغه معنی د سره ټیک نه ده، د منځ د الله په دربار کې د سره قبول نه دی، نه دی په ناروا او نه سمانه کې. نو اول سیس چې دی هغه د منځ الفاظ صحیح کول دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د اکثرو کسانو د منځ الفاظ ډیر زیات غلط دي او وړي غلطۍ نه دي، داسې غلطۍ دي چې په هغه سره معنی بالکل الټ کیږي، معنی بالکل خرابي. نو اول خو دغه انسان د منځ ته قاتل پکار دی چې آیا دغه منځ الفاظ صحیح دي او کنه دي. دوی دا چې د په منځ کې خشوع شته دی او کنه شته دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. موږ خپل منځونو ته تمام سوچونه او فکرونه راټول کړي وي. څومره سوچونه او فکرونه چې دي هغه موږ مانځه ته راټول کړي دي. منځ ختم شو د ته پته مونږ نه لګي چې ما څو رکعاته وکړل، دوه مې وکړه، درې مې وکړه، څلور مې وکړه، دا پته ورته مونږ نه لګي. او د بعض ائمه مذهب دا دی چې دا خشوع خضوع په منځ کې فرض دي، کو دا په ټول مانځه کې را نه منځ د سره شوی ده او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه هم ده. حدیث مبارک کې راځي، دې حدیث راوی ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د ترمذی شریف دا حدیث راوړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې د ټول اول چې د ځمکې نه اوچتېږي هغه د مانځنه خشوع ده. د مانځنه به یاره اوچته شي، یاره د خلکو په زړونو کې چې کومه یاره توجه الله ته هغه به اوچته شي. منځ به خلک کوي خو توجه به پکې نه وي. الله تبارک وتعالی دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. الله حدیث مبارک کې راځي وی په کم مانځه کې چې الله ته توجه نه وي، الله د دغه منځ ته توجه نه وي. په کم منځ کې چې ستا الله تبارک وتعالی طرف ته توجه نشته کنه، الله تبارک وتعالی ستا طرف ته توجه نشته. نو دویم دا چې منځ ته کتل غواړي چې آیا په دې منځ کې د کیفیت څنګه دی، د توجه چیرته ده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په مانځه باندې ودرېد کنه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې سیمې نه به داسې یو اواز د جړا راخته لکه پتیلا کټوي چې په ور باندې کې د هغه خټ کېږي، د خټ کېدو اواز چې څنګه وي داسې به نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې سینې کې جړل د جړا د اواز به د سینې نه راخته. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د منځ کیفیت او حدیث مبارک کې راځي ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې کله ته منځ کوي کنه داسې منځ کوه ځان سره دا فکر پیدا کړي دا زما اخیری منځ دی، د دې وروسته به زه بل منځ ونه کوم، داسې منځ کوه. او دا حالت د صحابه کرام وو. روایت کې راځي وی علی رضی الله تعالی عنہ باندې بچی ترتا غش اولګي کنه سخت زخم به و او هغه غش به خلق رستن هغه به په مانځه کې رسته. یو ځل په یو غزا کې علي رضی الله تعالی عنہ په یو غش لګیدل او ډیر کوشش په وشو چې هغه شي تراوځي خو نه راوته خلک پستړی شو. یاسه کسانو دا اول وی چې کله په مانځه باندې ودرېږي کنه دا غش به ترو باسو زګر کو دروز موږ دا غش رو باسو ته تکلیف ملاوي کېږي موږ نه فریدي دغه شي رستوته. نو چې کله علي رضی الله تعالی عنہ په مانځه باندې ودرېد کنه یو کس لاله هغه شي داسې ونی په زور سره تراو کاږي، په زور سره غش تراويست. علي رضی الله تعالی چې کله سلام وکړ دا سګیر چا پیړو کتل وېسه کوي تاسو د غشي استو ته پر راټول شوی یو سره راغلی زمانه دا غشي وباسي هغه ته حضرت مو غشي استل دي وی کم دي چې وې کتل غشي نه. علي رضی الله تعالی فرمایي قسم په الله ما ته فتن نه لګیدل، ما ته فتن نه لګیدل. دا ولې دا غیب دومره د الله تبارک وتعالى سره په هغه توجه باندې لګیاو. هغه منځونو کیفیت په داو
روایت کې راځي کنه وای داسې به خاموش صحابه کرام په مانځ کې چې دوی مرغې کوبره لوي په سر به کېناستل مرغو ته پته ولګي چې دا انسانان دي او ګټي دي اوس زمونږ منځونه ډراکی په پکې کو د ګوتو نه په پکې ټکارې وباسو ویښته په پکې سمو کړو په کې کپڑے سمو دا زمونږ د مانځ حالت دی دا زمونږ د منځ حالت دی دا منځ به انسان څنګه د ګنا نه منع کی نو چې منځ ګور الفاظ صحیح وي په صحیح طریقې سره منځ شي الله تبارک وتعالى فرمایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر دا منځ انسان بیا د ډیرو نارواو نه منع کوي د ډیرو نارواو د بدون نه منع کوي خو چې منځ وی کنه کم منځ د منځ په طریقه باندې اونشي دا د انسان په مخ باندې واپس راوښتل شي الله تبارک وتعالى ورته فرمایي زما داسې منځ نه دی پکار دا ځان سره سنبال کا دا کېده دا منځ دا په منځ پورې خندنې کوي ته د سر لا سجدي ته نه رسیدلې تندې لا پس مکه نه لګیدل چې دا پاسې دل جن سجدي بیا تلې لکه چې څنګه ټونګي وي داسې د منځ کې داسې منځ الله تبارک وتعالى قبل چې کله نبی عليه الصلاه والسلام د مکی والو نا امید شو او اغي ډیر زیات تنگ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې طرف ته هجرت اراده وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار سور کې 3 ورځې فات شو او په 3 ورځ باندې د غار سور نه روان شو سلور کسانو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دریم سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ور سره او یو ور سره لار خودن کې عبد الله ابن اریقط دلا په دغه ټیم کې مسلمان نو کافر وو خدل به خلکو اجرت ورکو اعتمادي سړی او خلکو تبیلار خودلا نو دا سلور تنو او دو ور سره اوخوي او د غار سور نه روان شو د مدینی منورې په طرف باندې دا عبد الله ابن اریقط چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی الله تعالی د دریاب غاړي طرف ته ایستل یو ناشنا لار و د دفاره چې د مکه خلک پر اپسی نشي نو داسې روان دي روایتو کې راځي وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمین پنا کېده کنه د مکه مکرمه فاتح کېده نو نبی علیہ السلام دا سراو ګرځید او د مکی ته قتل او د سترګو مبارکو نه اوخ کې روان شوي وی اے مکی ماته ډېر خوخی او زما ستانه زړه نه کېږي ما بچرته ته نه پریخي کوستا اوسیدونکو زنه ایستلې خو سو کم ستا اوسیدونکو ما پتا کې نفریدي نو ځکه ستانه روان یم ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي کنه په کم ملک کې پیدا شي کنه هغه ډیر خړ پړ وي خو انسان ته ډیر خوږ وي او کو خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به پسرو سترګو نه تلو دوی هغه رڼاګانو لذي د بار ملکونو رڼاګانو خارونو لذي خو چې د خپل کلی نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې پسرو سترګو جاړي دا ولې دا خپل کلی خپل وطن ډیر زیات خوږ وي ځکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی ته داسې وکتل نو په جړا شو اے مکی کوستا اوسیدونکو زستانه نه استل نو ما بچرته ته نه پریخي او د سترګو مبارکو نه وښ کې روان شي الله تبارک وتعالى په دغه ټیم کې آیاتونه نازل کړو د الله پاک پیغمبر دې کلی ته به واپس بیا راولم خپکی گما خیر دې کو نن ته په جړا باندې رواني یو ورځ به راشي چې په غلبي باندې بدی کلی ته واپس راځي تعالی به فتح در کوما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ور سره دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په عمر کې لکشرو په عمر کې ته کشر هو خو د بدن نه بداسخ کاریده چې د نبی علیہ السلام نه مشر دی دسی بخکاری دو نو چاچی بتا پوسو کو دو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ویدا مرګره در سره سوکته مرګره در سره سوکته نو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایل ویدا هغه انسان د چې ما ته الله رخای دا هغه انسان د چې ما ته سخی
لار خي نو د خلکو به دا مطلب چې کې دې شي دا سره لار خودون کې ویزان سره څوک روان کړي او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب بداو چې دا هغه انسان دی چې ماته د جنت لار خي ماته جنت لار خي نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو داغه په ذهن کې او په سوچ کې دا و چې دا هغه انسان دی چې ماته د جنت لار خي خو بل سړی به دا فهم کړ چې دا ورته چرته د مدینه منورې لار خي روانو دواړه او دغه دوه ملګري وسره نور هم دي په دې دوران کې دا خبر په مکه مکرمه کې خور شو چې نبی رسول الله د مکې نه اوت لاړو ابو جهل اعلان وکړو وی کوچا د دې دواړو سرونه مونږ له راوړو د ابو بکر رضی الله تعالی سره مونږ له راوړو او یاد مونږ له دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راوړو نو هغه انسان له بسل او خان ورکول کېږي په یو سر باندې سل او خان کې خودل نو د دواړو د سرونو قیمت یې سو کې خودو 200 او خان وی کو دا دواړه مونږ له چا ژوند دی راوستو یا د دوی سرونه مونږ له راوړو نو د هر یو تن په سر باندې سل او خان انعام دی نن سبا هم خلک داسې کوي کنه د یو مجرمي یا دشمنی و چا سره ویل کو دا سړی را لچو وجه نه دومره انعام به ورکم نو دا مکی مشرکین او ابو جهل اعلان وکړو وی د نبی رسول الله د سر قیمت سل او خان دی او د ابو بکر د سر قیمت سل او خان دی وسل او خان چې دی کنه دا په لوی قیمت لري او په دغه زمانه کې سل او خان داسې وو لکه نن زمانه کې سل موټري یو سړی ته وایي چې په پلان کې دیراله او چې زدر لسل موټري انعام درکوم دا څومره روپۍ دي نو بس د مکه مکرمه هر یو تن کوشش دا شروع کو چې د نبی عليه الصلاه والسلام سر مبارک راوړي نعوذ بالله دکی یو فالوانو دا غنوم د سراقه ابن مالک سراقه ابن مالک دی و چې ما دا خبره ووري دا ما چې دا خو اسانه خبره د سل خان نه 200 خان دی زما چې دوړ سرونه راوړم په دې دوران کې زه په مجلس کې ناستم یو تن راغی هغه چې الکه دا ابوبکر او د نبی رسول الله په سر باندې سلسله خان دی هغه د دریاب په غاړه باندې روانو ما ولیدل په مجلس کې دا خبره وکړه چې هغه د دریاب په غاړه باندې روانو مدینه منورې ته تلو سراقه ابن مالک ما ورته چې نه ماړه هغه دغه نه دی دا بل څوک دا پلان کې اوس وتل دغه شانتي لاړو دا خبره مې زکه وکړه ما چې اسنه چې بل څوک رانه مخ کې شي دا انعام بل څوک وانخلي دا خبره مې اخو دې خوګړه چې نه دا پلان کې اوس وتل دا غی لاړو دا نبی رسول الله چرته دی دا غ نه دی وی د دې خبره مې اخو دې خوکړه وی زر کور ترالم غړي غونته کې خپل وینځي ته مې وی چې دا است دې پوری غونډکې د دې خټو ویخته بوزه خو سوکته ونی نه زین مين می پټټ کو وینځي ته مې وی چې دا اسپټ د کورو باسه دغلته بوزه او د کور نه د چانی په طرف رالمه اسی د کور شا طرف ترالمه او دا سی ټټ روانو مدزان سره می تورا نه زر اغست چې سوک ونه نه وی زکه ما چې بدینام رانه بل سوک مخ کې نشي په دې نام رانه بل څوک مخ کې نشي ویرالم است او ختم او چې است او ختم کوم سړی چې کوم لار یاد کړو چې دریا په غاړه روان دي وی اسمي په منډه کو په تیزی سره حتی در دې پورې چې نبی عليه السلام ابو بکر رضی الله عنه اعلان وکړو چې اعلان دې وکړو ابو بکر رضی الله تعالی چې قتل اذا الله پاک پیغمبر مونږ لاندې کړې شو مونږ لاندې شو سراقه ابن مالک فالوان را پس راغی د الله پاک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تحزن ان الله معنا ابو بکر خپکی کما الله زمون سره ده کنه الله زمون سره دی نبی علیہ السلام داسې بر اسمان ته وکتل چې وای کتل سراقه ابن مالک وی اسمی وی د زنګونانو پر پزمکه کې ورخښ شو و چې کلک زمکا اسمی پکې ورخښ شو زته سردلان دی را پرې وتم چې را پرې وتم خکتا ویما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زاری شروع کړه ایما ورته چې تارا ته خیره وکړي تا چې اسمان ته وکتل کنه زه پوه شم تارا ته خیره وکړي زه تا ته سنه وما خو زما د اسرا ذات کا الله ته دعا وکړي زما د اس شي زکه و چې کلک زمکه د اسمه کې ورخښ شو الله ته سوال وکړي زما د اسرا ذات شي زه تا ته سنه وما نبی رسول الله وایي چې ټیک ده نبی اسلام الله ته دعا وکړه اسرا ذات شو چې اسرا ذات شو استو ختم کنه بیا ما چې 200 خان دي او راغله یو بالکل مخ ته د 200 خان دی او ته اوس بیا تشلاسي
ویره وی لالچ راواغستم بیا مې اراده وکړه چې په نبی رسول الله په ابوبکر حمله وکم چې بیا مې په اس ور منډه کړه کنه اس بیا ورخښ شو اس بیا ورخښ شو چې بیا ورخښ شو بیا مې نبی صلی الله علیه وسلم ته زاری وکړه اس بیا را کولو شو خو دنیا خوږ شی دی نو دنیا مال خوږ شی دی نو 200 خان می بیا ذهن تراله چې 200 خان دی او دا خو آسان کار دی ایس وسره نشته تش لاستی خو زما په تور باندې د دواړو نصرونه ومه په درېمه پیره چې اس ته ورو ختم او اس می په تیزی سره ور په منډه کو کنه او چې نبی رسول الله سلام ته نږدې شوم جو اس می بیا ورخښ شو او چې اس ورخښ شو عزت سردلان در پرې وتم ایمای چې د الله پاک پیغمبر په درېمه پیره شرط او بس الله ته دعا وکړه چې زما د اس آزاد کی زتا ته هیڅ نه وامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ښه نبی سلام الله ته سوال کو اس مې آزاد شو چې اس مې آزاد شو کنه ورلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله ما ورته چې د الله پاک پیغمبره بس دا مستا سره وعده ده او دا مستا سره معاهده ده چې یو بل ته نور څه نه وایي د الله پاک پیغمبر دا مې در سره وعده ده چې تاسو به ما ته څه نه وایي او زه تاسو ته څه نه وایم او دا خبره خو په یو سرمنې په ټوکړه باندې ولیکله او ما ورته وی چې زه به ستاسو نور حفاظت کوم استه او ختم واپس را روان شم چې را روان شم مخکې رالم یو څه کسان دي په دې لاره باندې روان دي دا په نبی رسول الله پس روان دي ما ورته وی چې زه دا لاره ما وکتله دا لاره ما ګوره د الله قدرت ته ګوره چې هغه کس چې د نبی علیہ السلام په قتل پسې سټیم مخکې را روانو او اوس د نبی علیہ السلام څوکیدار او محافظ دی مخکې تور راغستی او چې د نبی علیہ السلام نه سر وما او اوس نور خلکو د نبی علیہ السلام بچ کوي وی زی دا لاره ما وکتله کافر و خو دروغ ویلی نه خوښول دای ونه وی چې زی په دې لار باندې نشته دی ځکه نبی رسول الله ابوبکر زمو په موجودو کنه دروغ نه وی دا سی ونه وی چې زی په دې لار نشته ځکه کافر و خو بیم د دروغ نه سکاو نفرت کو دروغ ویل نه خو خول نو سی وی زی د لار ما او کتل نو کتل خو وری شي کنه زی د لار ما او کتل داغي په ذهن کې دا و چې په دې لار تل وای نه مونتلو نو ځکه تشلاس راغی ناغي به داغي لار نه شو واپس شو الله زموږ په حال رحم وکړي هغه کافر د دروغونه نفرت کوي نن سبا مسلمان دی د دروغونه نفرت نه کوي بس په هر درېمه خبره کې د دروغ وي نو د خلک د غلار نه واپس کوي زه په لار رالم دا ما وکتل زی دغه سراقه ابن مالک چې د نبی رسول الله د خوان را رخصتې ده کنه نبی رسول الله والسلام ورته خبر وکړه و اے سراقه دله په دغه ټیم کې مسلمان ګورې نه دی ښه و اے سراقه زستا په سر باندې د کسرا د سر تاج او د لاسو بنگړي وینم د چې په لار باندې راتو داسې په خندلې یساجي بغټه غټي داوي کوي په کلی کې د زین نشته خلکو د کلی نه ایستي په کلی کې د زین نشته او داوي دومره غټه غټه کوي چې زستا په لاسو باندې بنگړي د بادشاہي نم او په سر دغه تاج نم دې خبرې مال خندار اوسته بهر حال بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا فارس فتح شو دا ایران او دا لاکه فتح شو چې کله فتح شوی دا سراقه ابن مالک په دغه ټیم کې ایمان راوړ او دیم په دغه جنگ کې وو نو عمر رضی الله تعالی د مدینه منورې نه د دغه جنگ چې کم صفه سالار او جرنیل هغه ته خط ولیکو خط یې ولیکو وی د بادشاہ چې کم د سر تاج دی او د لاس بنگړي دی دا ما ترولېګا او سراقه ابن مالک ور سره مرولېګا هغه جرنیل سراقه ابن مالک لا سامان ورکو ته مدینه منورې ته لاړ امیر المؤمنین غوښته هغه بللې نو د ځان سره سامان راوړو چې مدینه منورې ته راغی نو عمر رضی الله تعالی عنہ سامان کولاو کو نو چې کولاوي کو پای کې د لاس بنگړي د بادشاہ نو د بادشاہ د لاس بنگړي پکې نو عمر رضی الله تعالی دوباره خط لیکو هغه جرنیل ته وی د بادشاہ د لاس بنگړي دی پکې سکړو بادشاہ ته چې پیغام ورسېدو اسامانی اولټو یقینا بنگړیال ته پاتې شو ناغي واپس هغه کس لور کوي دا امیر المؤمنین لور سوا نو چې کله د بادشاہ هغه تاج او بنگړي را کړه عمر رضی الله تعالی یو لوی جلسه مقرر کړه مسجد نبوي کې
لویه جلسه یې مقرره کړه، ډېره غټه جلسه، او خلک یې راوغوښتو او د بادشاه د لاسه بنګړي او تاج یې راوغوښتو. چې راوغوښته که نه نو سراقه ابن مالک یې راوغوښته، وی ای سراقه ابن مالکه زه نن د خپل محبوب ارمان پوره کومه، زه نن د خپل محبوب ارمان پوره کومه. وی تا ته یې څه ویلي ووایه؟ سراقه ابن مالک وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زه ستا په سر باندې د بادشاه تاج او په لاسو دې داغه بنګړي وینم، زه ستا په سر باندې د بادشاه تاج او په لاسو کې داغه بنګړي وینم. عمر رضی الله عنه ته فرمایل وی تا په هغه ټیم کې څه وی؟ وی ما له په هغه ټیم کې خندا رااله چې په کلي کې د اوسېدو ځای نشته، خلکو د کلي نه ویستي او داوی دومره غټې غټې کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ د بادشاہ غ تاج راواغستو او د سراقه ابن مالک په سر باندې کېښود او بیا فرمایل وی اگر چې د سرو بنګړي نارینه له پلاسول حرام دي، جایز نه دي، خو زه نن د خپل جانان ارمان پوره کومه. ایواله سراقه ابن مالک دا بنګړي په لاس کې خیر دی بیا به یې وباسي. سراقه ابن مالک هغه بنګړي راواغستل او په لاس یې کړو چې په سر د بادشاه تاج کېښودو او په لاس یې بنګړي کړلو. عمر رضی الله تعالی فرمایل ما د خپل محبوب ارمان پوره کړو. بیا عمر رضی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مخکې روان دی. دغلته کې د مکې مکرمه او د مدینه منورې په دې لاره کې یو زنانه پاتې کېده، هغې ته به ام معبد وي. دا یو ډېره سخي زنانه وه، مشره زنانه وه. په دې لاره به چې څومره مسافر تله که نه د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله، د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې میلمستیا کوله. دا ډېره سخي زنانه وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بوډۍ ته وی موري مسافر یو زمونږ میلمستیا وکا، مور د خوراک سکاک څه شی راکه وږي یو مسافر یو. ام معبد دی بوډۍ ښځې ورته وی یاره زما کره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی موري کو پي هغه راکه به وسکو. هغې ورته وي یا لکه نوجوانه پی را کړم نن نشته بيزي تلي سارا ته. نو چې نبی علیہ السلام داسې وکتل که نه نو یو ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه ناجوړه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل وی مورې دې بیزې نه راله پی واخله که نه. هغې ورته وي بچیا دا خو ناجوړه ده، ټپه د کمزوري ده ځکه خو د بیزو نه پاتې شي د هغې سره تلی نه شي، او بل وچه هم د پی پکې نشته د سلنګه خو نه ده، نو ناجوړ هم ده وچ هم ده، په دې کې پی د کم طرفه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلمه؟ د ام معبد دا په خندا شوله، هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجاڼه دي پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجاڼه دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه کو اخیستی شي تې واخله تې. هغه خندا شوه که ته تې اخیستی شي نو واخله تې، دا خو ناجوړه ده وچه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وایي 8 تنه مړېدل، 8 تنو چې به دې پی اوس کل نه 8 تنه به تې ماړو شو. نبی علیہ السلام هغې لوښي ته لاس کړو او دغې بیزي په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبی علیہ السلام مبارک لاس ورسي نو په دې غولان چې نبی علیہ السلام لاس والی شروع کړه که نه غولان د پی ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه شخون وهلې هم شروع کړه. دا ساری چې ناجوړې دی شخون نه کوي که نه، دا ناجوړه وه نو هغې زر زر شخون شروع کړه او غولان یې د پی ډکه کړه. نبی علیہ السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو، بیزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ترې ډک کړو. ام معبد ته وي ته تې پی وسکه، هغې لوښی په سر راوړو مړه شوه تې. ابوبکر رضی الله تعالی ته ته تې هم وسکه، هغه تې هم مړ شو، دوه ملګري ورسره نور هغه تې هم ماړه شو او په آخر کې نبی علیہ السلام چې لوښی په سر راوړو په خپله تې مړ شو. دا خو 4-5 تنه و که نه، په لوښي کې پی سور راتلو د 8 تنو. ام معبد له نور پی ورکړو، وی مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي، دا به دې په کار راشي. اوس ام معبد نبی علیہ السلام ته سوال مینت وکړو تاسو مونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده که دا خو عجیبه نوجوان دی، وی پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو
مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دین روان شو. اوس ماښام شو نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بيزي راوشړلې چې ګړې بيزي راوشړلې ګوري اوس لوښی د پوی ډک پروت دی. ای ام معبد دا پوی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي؟ دغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پوی به جو دلته دې سره ایښي وي دا پوی کوم ځای و؟ نو هغې ورته وي دا خو ستا دې ناجوړې بيزي کړي دي دا خو دې کړي دي. وی دا ته څه وایي؟ اوس چې بيزې ته وکړه بيزه ناجوړه نه ده بيزه روغه رمټه ولاړه ده او غولانځې د پوی ډکه ده بیا. نو هغې ورته وي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دي څه دي؟ بيزه هم جوړه شوې ده غولانځ هم د پوی ډکه ده لوښي هم د پوی ډک پراته دي دا څه قصه ده؟ ام معبد ورته وي یو نوجوان هلک دلته میلمستیا له رالو زمونږ کور کې هېڅ شی نه او هغه د بيزي په غولان چې څنګه لاس وخو بيزم جوړه شو او دغه پي دی غولان چې بیا هم د پي وډکه ده. خاون یې ورته وي د دغه هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي څه حلیه راته بیان کړه د شکل و صورت نه څنګه جوړو دا څنګه هلک و؟ ام معبد ورته د نبي علیه السلام حلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی داسې شکل و صورت دی. ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي کنه دا هغه د مکی د قریشي خاندان هغه هلک دی هغه د پیغمبرۍ دعوی چې کړې ده. وی ظالمې تا ایساره ونه ستا نه لاړو تا ایساره ونه وی ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده مونږ ځو. وی دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم. ام معبد مسلمان شولا او خاون هم شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړو. اسماء رضی الله تعالی فرمایي زه په کور کې ناست او ما به جړلو می با چې نبی علیہ السلام به مدینه ته روغتلې کو روغتنه نه تلې او زما بابا به سره روغتلې او کنه به تلې ځکه چې د کور وتی دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هیڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبی علیہ السلام په کومه مخه لاړو. په کور کې به ناست او ما جړل مې به خپه به ما په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو आवाज وشو. आवाज کېږي او سوکینی نه आवाज راځي خو आवाज کون کې سوکینی نه आवाज څه دی؟ आवाज دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل. مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتی دي تللی دي هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو ام معبد هم کامیابه شوه. الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو کامیاب شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی ابو بکر راځه نن یو خبره کو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه څه خبره کو؟ ویزه تعالی د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته به مالا یوه نیکي راکوي ته به مالا یوه نیکي راکوي او زه در د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم. وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي. ابو بکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمره وایه راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زما نه به یوه نیکي اخلي او ما نه د ټول ژوند نیک اعمال نه کوي وایه راته عمره څه خبره ده؟ عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ابو بکره تا چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره کوم هجرت کړی دی که نه هغه د هجرت ثواب ماله راکه او زما ټول نیک اعمال ته واله. ابو بکر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عمر دا سودا نشي کېدی عمر دا سودا نشي کېدی دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی دا نشم کولی دغه ثواب تعالی نشم در کولی. نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې आवाज کېدو وی کم چې ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل. نبی علیہ السلام روان دی ما سره خو دا ګړۍ ولاړه ده خو چې ټایم څه دی یو نیمه کې 2 منټه کم دی. نو نبی علیہ السلام د هغې سره ملګری روانو
الته کې په مدینه منوره کې انصار خبرو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود د مدینه منورې د هجرت لپاره راوته دي خو ورځ ډېرې تیرې شوې راونه رسیدل هغې ته څه پته و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار ثور کې 3 ورځې تیرې کړې دي دینه خو نو خبر کنه چې 3 ورځې خو نبی علیہ السلام په مکه کې حصار شوی په غار کې نو د مدینه خلک با سحر راوتل د قباء مسجد چې کوم ځای دی دغه ځای ته راوتل د قباء دی ځای ته او ناس په د نبی علیہ السلام په انتظار کې خو چې کله نور بتوت شو ګرم شو کنه نو نا امید به واپس بیا لاړ مدینه منورې ته هر سحر به راتلو دغه ته به انتظار کو او چې کله به نور ګرم شو نو واپس به بیا تلو مدینه منورې ته تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ورسید چې را ورسېدو د انصار ډیر زیات خوشاله شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اول کار دلته دا کو چې دلته جمعه جوړو دلته څه جوړو جمعه جوړو او نبی علیہ السلام په خپل پاسې یو تیګه یو غټه راواغستا او داسې کی خدا وی دا د جمعه دنیا دا لومبه ګټه شو دیمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی راغسته کی خدا او دریم عمر رضی الله تعالی کی خدا او صحابه کرام شروع شو ګټه راوړو جمعات شروع شو روایتو کې راځي وی نبی علیہ السلام بګټه راواغسته دا ګټه چې درنې سړی د خېټې سره ونی سي کنه داسې روچه کې د خېټې ته اړه مکی نبی علیہ السلام بګټه راغسته د خپل خېټې مبارک ته اړه میکړي را روان بو صحابه کرام او ته فرمایل د الله پاک پیغمبر ته کې نصیحت تکا تم راوړه تیګي مونږ جوړو کنه مونږ د تیګي راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وینا زه غواړم چې په دې جمعات کې زمام حصہ وشي زه پکې شریک شمه الله نن سبا چې مونږ د جمعات د کار وایو کنه دا کار کول غواړي نو هر سړی کوشش کوي چې ځان پټ کړي ځان پټ کړي مسلمانانو تاسو د جمعات د ثواب نه څه خبر یې حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچی د الله جمعه جوړ کو د ځان په جنت کې کور جوړ کو ځان په جنت کې کور جوړ کو نو موږ د ډیری په خدمت باندې بد نه ښکارو چې په خپل جارو راول خپل ډیره سپاکو کو کنه کو ځان راته بد ښکاری نه د خپل ډیری په خدمت باندې راته ځان بد نه ښکاری خو د جمعه په صفای باندې موږ ته ځان بد ښکاری ډیر د افسوس خبره ده زمونږ د دې جمعات صفائی با نیاز با چا کوله الله تبارک وتعالى دی ورللوی عمر ورکی او دا خاندان ټول الله تبارک وتعالى دی ورل دراز عمرونه ورکی او الله دې دا ثواب قبول کی دا خاندان چې کم ځای کې دوی د مسجد خدمت کوي دا د الله تبارک وتعالى پیرزو د چې پچایو کی ګره دا د زور شی نه دی دا د الله یو سود دی چې پچا باندې یو کی ناغه به د دې مسجد صفائی کولا او حتی در دې پورې په خپل ملیشات لاړه بچي به دروسه پر راتله صفائی به کولا خو ما شومان دي کنه دا خپل بچو ته ولې چې د جمعات صفائی کوي خو زه خبره کوم چې هغه تل دی بل چا جارو راغسي د مسجد صفا کړی دی لک سوچ پکار دی لک فکر پکار دی د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې یو بوډۍ واغې به د مسجد صفائی کولا بیا وفات شو چې وفات شو صحابه کرام هغه د پن کړ د شپې وزز نبی رسول الله بس د شپې را پاسو تکلیف ورکو سار نبی رسول الله هغه بوډۍ ونه لیدله نبی رسول الله تاسو کوي هغه زنانه مې ونه لیدله کوي چې د مسجد صفائی کوله اذا الله پاک پیغمبر هغه وفات شوی دا او موږ جنازه کړي موږ د پن کړي دا نبی رسول الله ډېر سخت ناراضه شو صحابه کرامو ډېر سخت خپه شو وی تاسو ماته دغه د جنازې ولې نه وی چې ما پاغه باندې جنازه کړې وې دا ولي یو غریب بوډۍ وای سو کې نو د مسجد صفائی به کولا نبی رسول الله ما زه خبر کړم چې ما په جنازه کړې وې د مسجد صفائی دومره لوی ثواب لري نو د دې مسجد د صفائی کوي دا د بدخاره کې دوسیز نه دی د مسجد کار درته چې کله او ما نو د ثواب په نیت باندې کوي وای دا د الله کور دې زکه به خدمت کوما نو د جمعات کار په دې باندې د یو بل نه مخکې کېږي الله به ډېر لوی اجر درکړي الله دې موږ ټول ته توفیق راکړي د جمعاتونو د خدمتو نو غرض می دا کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ګټه راغسته او په بنیاد کې به کې خودله صحابه کرام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبره
ته مکه مونږ جوړو کنه نبی رسول الله صلی فرمایي نه زه غواړم چې په دې مسجد کې خپل عیسه وکما نن چې هم سره عمرې ته لاړ شي کنه نو د مسجد قباء ضرور ورزي او الته چې لاړ شي 2 رکعات نفل پکې کول دا سنت طریقه د جلال شي 2 رکعات نفل پکې وکي او نبی رسول الله فرمایي وي په مسجد قباء کې چې چا 2 رکعات نفل وکړو دومره ثواب او شو لکه څومره ثواب چې د یوې عمرې وي دومره ثواب په ملاويږي نو هغه مسجد په هغه ځای باندې وس هم موجود دی مسجد قباء نو بهر حال نبی رسول الله صلی مدینه منورې ته ورسېدو او الته د مسجد قباء بنیاد کې خودو دا د نبی رسول الله د هجرت مختصر واقعه وا ان شاء الله مخکې بوایو الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين